تازه خبر طالبانو کونړ کې 2 داعشیان حلال کړي. بل خوا ټي ټي پی له پاکستاني عسکرو سره څه کړي نو ویډیو تر پایه وګورئ. طالبانو کونړ کې 2 داعشیان حلال کړي. د طالبانو اړوند سرچینې وایي چې د دوی ځانګړو ځواکونو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. سرچینې وایي چې ځانګړو ځواکونو د داعشیانو د عملیاتي مسؤل په ګډون 2 تنه وژلي دي او سرونه یې ترې پرې کړي دي. طالبان وایي چې افغانستان د داعشي خوارجو ځای نه دی او که سر پورته کړي نو همداسې به وځپل شي. طالب فعالان وایي چې داعشیان د پاکستان غلامان او خوارج دي، باید همداسې ځای پر ځای هلاک کړل شي، نه دا چې زندانونه پرې ډک کړو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان رسنیز ادرسونه ویلي چې د ژوب ولسوالۍ د مرغۍ قبضې له سیمې څخه ژوب ښار ته روان د پاکستان سرحدي ځواکونو پر کاروان د غلم په سیمه کې د دوی د مجاهدینو لخوا پرې مان چاودنه وکړه چې په ترڅ کې 10 تنه اف سي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دوی په وینا چې پښتونخوا د پاکستاني پوځیانو په قبرستان پر بدلیدو دی. په همدې حال داوړ وایي چې په پاکستان کې ترهګري د دولت د ناسمو پالیسیو پایله ده. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو له خونړي برید وروسته اوس په دې سیمه کې پر تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي دي. د ملي دیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ دغه وضعیت ته په غبرګون ویلي چې د شمالي وزیرستان خلک د ترهګرو د بریدونو له امله د تګ راتګ محدودیتونو سره مخ دي. محسن داوړ زیاتوي د پاکستان دولت د شمالي وزیرستان د خلکو د ساتنې پر ځای هغوی د وزیرستاني والي له امله مجازات کوي. ښاغلي داوړ په ډاګه ویلي چې ترهګري د پاکستان دولت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده. محسن داوړ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دولت زموږ د خلکو د ساتنې پر ځای هغوی د وزیرستاني توب له امله مجازات کوي. ترهګر د دولت د ناسمو پالیسیو پایله ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.